مامې کې خر حلال کړی صحیح ده بیخي صحیح ده غنم دې چت کړه غنم دې چت غنمونه وځه سړی ونیسئ هغه کار سړی ونیسئ دا سړی دراوله دې ته والا هاي لاړو سړی لاړو را بیخي صحیح ده زه دروغ ماما سړی ونیسئ هغه کار سړی ونیسئ دا سړی دراوله دغه پټګی تور دی دا سر مې ګیغه نه ښکاري او ته سره کم لکه وړکۍ ګونګټه صحیح ده نه راغله زه میګیانو قاضي یم بس میګیانو پسې ګرځه میګیانو پسې ګرځم موږ د میګیانو باندې صحیح ده مزه راځه بس پرې ده نه زه پرېږده زه خیر زه خیر انسان وی چې لو کوي ګوتې به پرېږي که نه چې لو کوي ګوتې به پرېږي که نه پلار ته دې وایه چې لوګري واچوي نه راواړه واڅړي راوړي مې ګلونه السلام علیکم ستړي مو شئ جوړ په خیر زما وطنه چینل قدرمندو درنولیدونکو جوړ په خیر په دې هیله چې روغ او جوړ اوسېږئ زه سراج الدین پژوا کې یم او زما قدرمن همکار مشفق الله صمیم سره نن په خپرونه کې ملتیا کوي لیدونکو سخرو ته راغلي او دلته به تاسو ته د غنم لو هم شروع دي تاسو ته یو پرنګ یو پټه کیمره که برابر شو هم به تاسو ریکارډ کړو نو صمیم صاحب سره مشخره لاس په خپرونه کې ډیره مننه پژوا کې تاسو سلامونه او د زمونږ د یوټیوب چینل ډیرو خوږو زړه ته راتیرو مینوال د سلامونه هیله ده چې ټول به راته روغ جوړ خوشحاله به اوسئ او مننه ډېرې خبرې موږ ده صمیم صاحب نو ورکه وخت کم دی زه خپرونه ریکارډ کوو د خپرونې کوربه سراج الدین پژوا مشفق الله صمیم او د کیمرې برخه کې الهام الدین الهام ملتیا کوي راځئ کتونکو د خپرونه سره د وروستیو شیبو پورې وګورئ خیر هیله ده چې ښه به اوسئ ځینې شاټونه به تاسو را سره لیدلي اوسئ تر څنګ مې ګلالې دنګ بنګ ځوان لګی دی لو کوي د سره به هم درته یو ښایسته او خوندور په زړه پورې مرکه ده سبکو تاسو را سره تر وروستیو شیبو پاتې شئ وروره سلامونه جوړ په خیر هیله ده چې ښه اوسي وعلیکم السلام وروره خیر ته خپله الحمدلله شکر دی خدای دې جوړ لره نوم دې څه شی دی زر محمد وروره دغه طرف ته به ودرېږي وبخه زر محمد وروره تعلیم دې کړی دی یاره تعلیم وروره نه ده کړی تعلیم دې نه دی کړی چې تعلیم هم کړی خو بس به ملا هم نه کوو لا به دې نه کولو بس خیر څنګه تعلیم نه پاتې شو دا وجه راته و چې بس مخکینی خلکو موږ نه لاسرسي ډېر ونه شو او نه کولی شو بس مشر زوی هم د پلار مشر زوی وي د پلار اقتصادي ستونزې زیاتې وي ډېر ښه خوشحاله اوسئ دا چې اقتصادي ستونزې مو زیاتې وي تعلیم هم درنه نیمګړی پاتې شو و دې نه لوستلو ارمان یې درځي والا ارمان یې ولې نه راځي ورور چې وایه ته ارمان څنګه نه درځي بالکل بس خامخا طبعا سړی ته ارمان ورځي ځکه تعلیم باندې دنیا آباد ده وطن پې آباد دی نو سړی چې بیا لو هم کوي دیاړي کوي نو طبعا ارمان ورځي د تعلیم ارمان به کوي ځکه چې تعلیم خو ما مخکې مې یادونه وکړه چې دنیا پې آباد ده تعلیم چې ښه شی نه وای بس بالکل ښه خوشحاله اوسئ دا به راته وایي واده دې کړی واده مې کړی په څو کلنۍ کې دې واده وکړې یاره د څه وایه چې 15 کلنۍ کې مې واده کړی 15 کلنۍ کې واده دې وکړې په خپله خوښه او که نه د مور او پلار نه مور او پلار ته څه کوې ته لږ هاته لاړ شه سلام په خلکو نه اچوه نو ته سلام په موږ واچو موږ به په تا حق لرو که زه روان تاسو ولاړ شه سلام واچوئ نو په ښه ولاړو باندې سړی سلام اچوي خو ته روان یې که زه ناست یم تاسو سلام ونه شو ته پرېږده مړه یاره هسې ښه د ته خو لږ پرېږده که نه ورور تا چې شروع کړی دی کله یو چې د غنم دې ټول تل کړه
رښتیا غنم دی دا وګر داسې ټول کړه. پوخ ته تلیږي دانه تلیږي سم کا هغه چې خان دغه خپل کار کې ولې سم لګ کوچه هغه خود هوس ګوره دا کوم خوان را پیدا شو ها هغه دغه پاتې شو نیمګړی پښتنه تا چې د مور پلار په خوخه مې وکړو و مور پلار په خوخه ده مکمل دروغ تا ته پته شته چې مکمل دروغ وي ته څه کوي خدای دې وکړي چې حقیقت وایي ځه وروره ته څه کار لري بزا کوارې نه پیژنم ها خوشاله اوسې زر محمد وروره دا به راته وایي چې لو کوي سخت کار دی که آسانه ورا لو خو سخت کار ده نو دا سخت کار دی خدای ته رسول ته سخت کار دی واخله لور چې سخت کار نه ده بیا ته وکړه ورځ ما لور. خو یو جربه د ورځې چپکه چې کم دې چپک کنه لور دنه بیا تختو او بیا زه لور وتښتم خو زم بیا تاسو سره ګورم ها غنم لو سخت کار دی لور ما ترا کې ترا کې زلو کوم تا ته لور درکې لور درکه خو چې لو بکای صحیح لو بکای لو بنکه لو نو کو چې کوم ته روان تا د دشمن ته دی وګوره دغه ته دی وګوره ماسکټ دې ګوره چې دا چواله ده لو کوم لو لو کوي نو چې ته صحیح ویګره تا لو ویګي بکای ګوره ته ګوره دا څنګه چرچپا لو کوي دا خو دا وګوره سر چپا دی کنه تا لو کړه نه د بیخي دا لیدل دا په چپا باندې راځي شوی دی بالکل په چپا دی تم دروغ دام دروغ درا کلو ورکا لور ورکا ته پریدا مرکیدم پریدا اسی وخت مو ماسکټ بيزه دې تیروا څنګه دا واسکټ دې پاله کاوه زر محمد رورا دا چې لو کوي مازګره هم دی په دغه غنم لو کې ځان باندې خرچه مرشه کوي یار وروره خرچه خو په دې خرچه کم ده کوچ غون خلاص کړو خرچه کم ده څنګه ده حد سره موږ دې ولو کې لګي نور کار نشته شوې کو خرچه رسول تا ته پته ده چې 50 بنا اخلي دا خلک نه شکر مخلوق دی پوه شو شکر ولې نه واسه نو دې ما شکر باسو الله استغفر الله پدې چې ګوره نو تا ته پته ده چې دا په بچونه اخلي په جریب باندې ته وای سرویخ منه یې 50 منه 50 منه نه ته څه کار ته څه کارې بس دا څه کار کم دینه راغله زه میګانو قاضیم بس میګانو پسې ګرځم میګان پسې ګرځم موږ د میګان باندې ښکاري نو تا ته پته ده چې موږ میګان یو ګوره تا موږ انسانان ما ته موږ شکر ودرګه تا د ویل کې ماته دی ویل دغه پټګه تور دی دا سره میګي غونډه ښکاري او ته سره کوم لکه وړکې ګونګټه تور ګونګټه ده ځا ګونګټي لر شمنه بیا رانه شي رسول ته زر محمد وروره غنم لو سخت کار دی کنه ته لوي کمره کې نو تر ازم مچ مخ کېږي ځم شمړو مش ځانه جوړ کړی دی اسی بې ځای وخت مته راو پښتون د پرې چې وخت نه وخت دی شمړو غوړه موچان خوري یارا غلا دا د کوم ځای راغلی و زم نه پیګم کنه چې دا د کومې خوان را پیدا شو دا په دې وخت کې ته خدای دې چې بالکل یو چپلکی خو کړي نو نشته دا ولا بوډان خو کې چپلکی خو کړي نو تا چې په خوګړی تام چپلا کې خوګړی مانه دا بتا بلستیکی تاسو سرمنی دي ما خې پرې دا مړه وخت بې ځای مته راو زر محمد وروره دا سړی په خبر نه پیږي کنه مونږ دلته دغه کوي دا بوز هیڅ ما تکړه ته لګلو کزه ته خو نه د اده په تو لګي شرط سره لګي په چې سره کوم سره افغاني 15 افغانۍ 15 افغانۍ باندې تا سر ته وګوره 15 افغانۍ ته دا ته وګوره ماشاءالله ځوان دی دنګ بنګ ځوان دی دا په زورګورانو باندې ارزي تر دا 15 روپۍ ورته وای ښه خوشاله وسی زر محمد وروره دا براته وای چې نور ژوند څنګه دی عادي ژوند څنګه دی یاره شکر دا اوس شکر ده الله ناراضي ها بس دا مهمه خبره ده چې سړی دی الله پکې راضي اوسي دا سړی دا د کم ځای نه راوسته ده یاره لږ پریم ده کنه مونږ لوګری خلک د سنه چې دا د دې ګرد وهلی لا مازغم د سنه چې وی وو بیا به تو چې د سنه غنم دې چت کړو غنم دې چت غنم نه وځه تا خو هیڅ په خبر باندې نه دی کنه ورو تار اوسه سان دیوال تاسو راغله دلته نه دی ما نه دی غنډیوال زه څه خبره زی بالکل پیژنم نه ما غیږ ته راشه څه وایي ګوره بیا وړکه لک درته راونه مسملې دي ای ګوره کوچ او دغه خړې شومړي تا وړکه لک درته راونه مسملې دي راځي پغه ته راځي زنه زه مشره مخ وړکه تا راونه مسملې 50 کلنیم ته 10 کلنی تاسو مشره خو چیرې تا نه ته بوډای کنه ته بوډای دا ځوان دی زا وروره تم پرې خبرونه تم پرې خبرونه کې دغه زر محمد وروره دا چې دا مزایم دی نه پیږم چې دا کوم فن پیدا شو نه دی ما سره بالکل دی نه زی پیژنم نه ځکه کواره د سیمه ته سم نه ښکاری دغه دا غنم لو کوي په جری په سو باندې یاره دا خو مونږ هغه د کړه د لسمانه مخیسه ده لاسمانه ما نو د سرک نه دی غاړه سومانه به دا پته نه لګي اوس ریټ نه معلوم شوی لو کوي د کې په جنجال ته نه پیدا کیږي چې کله لو وکي بیا ریټ کم سم دا ګریوان څه مشکل ګریوان څه مشکل دا وخت جنگونه کوي مونږ خو ګریوان هر وخت خلاصي کړه ته جنگیرا کې
سم دا منی دا سړی دی والا والله یاره مړه ونیسه دا سړی کش کې دا سړی ونیسه کش را کش دا بوزه وروره دا کش کا ایسا کا دا سمو زایم دی ها کله خو جنجال به نه راغلی یاره جنجال خو نه وسه پر خبره نشته نه جنجال چا سره کوي دا مهمه خبره چې سړی به جنجال ولي کی ها کور دی ودان روسي کې بدن پیغام او هیوادوال ته به پیغام څه ویل وته لري کولای شي بس پیغام دا چې دا خوشي چې ګرځي دا د خپل تعلیم وکي او کارونه دی وکي د نورو ته پیدا غپ لګي دا د کوم ځای مرته پرې دا کنه ډول تعلیم نه کړی دا نو ته خو تا تعلیم کړل چې وکړه ته مکو ډوډ اړه کوم نه ګوره اوس په مهاله ده ودی وهي په ډیران پرتی ته مافي و ځان سره منتاوانی دا چې ویم یاره زما خو یاره حوصله را ختمه شوه بس تا انډیوالت کم ځینې دراوستی ده زه بالکل پیژنم نه پیژنم دا نه پیژنم دلته ولې ولاړله دا ګوره دا ته موزه کوتړه هر وخت ته مکه روانې ته مکه ټول مریضان نه بدتانی وي ته مکه روانې تا اوس ګوره دا اوس د دماغ لانجه غواړي لانجه موږ لانجه نه کوي تا اوس دماغ جوړ دي ته مکه سړی دا صحیح نه ده دا سړی دا په سور نه زه کوئی کاپ نه راغلی دا وته سم خبره وکړه خو خوشاله وسی روسي کې پیغام د نظر زرا ورو زه کوئی کاپ نه دا خاپیره ده سړی انا اوس میګتانه ویریږي تا اوس په غضب باندې وختلو خا پیغام اوردنه بس پیغام دا چې دغه سي لوچکان دي نه ګرځي ډیر او خاطر زلو چا خ تعلیم دی وکي دله زلو چا خپل کارو ته د کار وای دغه پیغام دا پیغام دی دا ټکا کارم نه کیدا اوس هر رز د بندګي کې لګي دوه نظر بلې خو تر هغه دلته مزایم شو دلته شروع دي کړه او ته څه نه و چې ته ما څه کوي خدای دې وکړي چې نه ریبم تا ما کې څه نه اوس ریب اوس تا دای ستاره بلی دا ښکارته پورته مکه لور نه ډارېږم لور مې نه وهم تا غونډ شي نه په لور نه وهم ځان نه نام بده کوم بس خلاص دا خبره ده تفصیل چې ځان نه نام بده کوي تاسو بیکاره پروزه ته څه شي زدا شم سم ملخ د غنم ملخ اشید سم تور ملخي تور ملخ خدای وسم منډه را منډه کابل نه دراغله ګرځ راګرځ دا وګور په دې بندګي کې د مسوري کړی هغه موږ کړی دا موږ کړی دا د موږ سره مګ شته ده کنه تاسو کې اوس هغه سره هغه موږ غناته یې پېښه ها ډیر مننه کور دی ودار خدای دې جوړ لره دا اوس د سره اوس کوم کړی کدر مې پام شو کنه د باندې دلته ته نه باندې منډه په دا ګړې ووم نه پریم دا ورور کوم پرې دی مرکه دا خوري پرېدم دا تا ته خور خدا هم زما ته وایم کنه چې دا په سرچپه راځي شوی دی بالکل سرچپه دی صحیح واسکټ نه دا لونګا کی ګور سره کم لونګا کا غوسه ده دا واسکټ ګور دا چې دیغه د سنې میګ دا غریب خلکو واسکټ دی زه خپل غریب سړی یم دا د غریبانو نه ده دا لوچکانو ده خدای دې زلو چا کې ما چا مشک نشته ورو تا سر دی لوچکان دي خدای ته دا تندې دی لوچکان ته شوی دی په لور دي دا پیر وهم خو حاله ولا دا ستیرم دی په خدای باور غچ دا وی وهل کنه کول می ولې په ډیران پرتی څوک به مړي پښتنه بده نه کوي ځا ها کور دی ودان خوشاله وسی خ غنم نو دته غواړم او خ کاروبار خ روزګار ولري په دا مزایم خو رښتیم چې کم دینه تار اوسه دا نه پويګم تاسو راغله دلته په پلو ګرځي را ګرځي دا بالکل ما سره دی نه نو کې دا پلو مله موږ د سوق بدی وې ځاله راشه دا د غنم ورته څر وای دا د غنم متصرف یا دی راشه د غنم متصرف یا راشه راځه زر محمد ورور دا لګ مزاحمت ته او کې خوستا او سیلا ماشاءالله ډیر زیاته دا بالکل غوسه دي سماونه کړه او خاندي غنم له یو څوک کوي هغه بالکل داسې وي بیا مازیګر کې نو بيخي خلکو لپاره موږ غوسه نه کوو چې دا غوسه وکړو چې بس ځان تاونه ول دی موږ لوګري خلک بس غټ حوصله دی وکړه ستا حوصله ته زما سلام کور دی ودان خوشاله اوسې دا زموږ ملګری دی سراج الدین پژواک نومېږي نو خدای دې وکړي چې ته خبر شوی نه وي او څه ناڅه مزاحمت ته وکړي نه هیله کوم کور دی ودان روسي کې بدر نظر واخلو چې دغه ویډیو تاسو خبره کو څه مشکل خبره وروره بس خبره کوي کاکا سلامونه جوړ په خیر جوړ خو ورکړه مننه خوشاله اوسې الحمدلله څنګه ته خدای فضل خوشاله اوسې دا چې لو کوي تاسو به یو خوندوره غوندې یو لنډ او جالبه مرکه وکړو ته دغلته ودرېږه او دې طرف ته مخ واړوه چې دا هېوادوال دې وویني نوم به دې واورو نوم دې څه دی زراب زراب خانه
له څومره وخت رئیسي دغه کاروبار کوي دغه غنم لو کوي څومره عمر دی چې بس دا کار دې شروع کې لو ده بس کوي نو بس سخت کسب ده نو سخت کسب دی دا دغه دپاره دي نیولې دا چې دا بس اتګه راغله د خبره مې نفر ده راغله کومک کوي کومک کوي د دم بیا چې اخره کې ورکوي که نه نه ولا همداسې ګرځي نو شومړې را باندې سکي فقط شومړې را باندې سکي دا هم غټه خبره ده چې شومړې ته څوک درکوي په دې اوړي کې شومړې خو داسې وي چې دا خبره غرمه کې سړی تیار بس برابر کې د خوب دپاره ښه زراب خان دا چې بس لو کوي وخت یې ونیسم ډېره نو دا به راته وایي چې لو اسانه ده که سخت دی ولا سخت کسب نه سخت کسب دی که نه کله داسې شوي دي چې کله د ګوته پکې پرې کړي وي یا مثلا لاس هم پکې وال کېږي پښه هم پکې وال کېږي غونډه پنجه وي هر ځای خو ژوبلي وي غونډه پنجه غوڅه تا ته پته شته دی چې غونډه پنجه وي یار هغه نو بس لور هغه ده نو لور دا نه ګوري چې ولا پنجه غوڅه شوه یا لاس دې غوڅ کړي هغه خپل هغه ده نو چې بس هر ځای ورته مخې ته ورغې ښه دا به راته وایي زراب خانه چې تعلیم دې کړی دی نه تعلیم مې نه ده کړی دا دومره وګت شوی تعلیم نه کوي دته اوس کوم کلی ورکوي دا دومره اوږد شوی چې تعلیم نه کوي نو تا ته هر څه خدای کړي دي پوه شوې هر څه الله کوي تعلیم نه کوي اوږده خلک تعلیم نه کوي تا ته د دې معلومات شته دی دا به سره کمزور وي دا ګورې ته پرېږده مړه ته پرېږده ته غلی لږ خطر راغوڅله پروا نه کوي پرېږده چې راته غوڅه کتاب پورې اړه نه لري ته دې خپل دغه دې وړه ښه زراب خانه مازدیګری دی کار کوي دا به درنه واورو چې ژوند دې څنګه روان دی بس ژوند دغسې روان ده نو دا ټیکټر کې روان دی دغسې ژوند ده نو بس ښه دته اوس کوم کلی ورکوي ټیکټر کې ژوند روان دی ماما دا څه خبره بس غوږ نه څادر تاو کړه غوږونه نو ولا خبر نه زه اوس چې دی خو یې کار نه راکېوتم بس دغسې خلک شته ده نو دا بالکل دا کار هم نه سره کوي مزاحمت هم نه کوي ورور لاړ شه ته ځه لږ ګپ امام استاد دی بیخي دروغجن دی زه چې دروغجن یم خانه بیا دونه حوصله بیا چېرته بیا چې ته لو کوم دا مستاز دروغ دی بس ښه کوي که دروغ وایي که حقیقت وایي هغه کوم پل ځان ته وایم او تا پورې اړه نه لري دغه دی دا پټی مو خپل دی که نه د بل چا دی پټی د بل چا ده بل چا دی ته ورته غنم لو باندې په څومره جریب په څو ورته پټی د سید عالم خان ده سید عالم خان ماما دومره خطرناک دی پټي کې خو تیسته دي دستوري پکې ایسته دي کلسوري پکې ایسته دی او کار شه چې پسې چې اوس راولي خدای نه زیاره خو ما کوي دا لور در باندې یار بدرکي کایسته کمنه دا خالص تاسو ته پرېږده یو خو ښه ګوري چې مازدیګر دی حوصله یې ولې ختموي بې د هغې نه حوصله یې ختمه ده ها دا د زرارم کاکا پټی دی همداسې ښه او تا نه به اوس دا واورو چې دغه دی په څو باندې ورته ریبئ جریب په څو ریبئ جریب 12 مانه هم ریبو 15 مانه څه کوي وروره موږ ته دې راچوخ کړه مړه د خدای مسلمانه ته لږ ګوره که نه دا خو بلکل په خبره باندې نه ته پرېږده که پرېږدي ښه په 12 مني باندې هم دی په داسې وخت یاره مړه خو ولا حول ته پرېږده که نه وروره ته پرېږده دا خپرونه کوي مرکه کوو ته ولا بیخي مسور نه ته پرېږده هغه دا غنم منم ورته پرېږدو یاره بس ما راځه اوس دا خو بڼه داسې مازدیګر دی ولې حوصله ورته ختموي خو ښه ګوري چې هم دروغ دی دا هم دروغ دی ښه کوم چې زه دروغ وایم تا ما چې څه صحیح نه ده مکمل دروغ تا ما چې څه که زه دروغ یاره خو بلکل مړه خبره باندې نه پوهېږي زموږ مرکه یې ګډه وډه کړه مازدیګر دی ښه ویني چې بس سړی ټوله ورځ کار وکړي واله کته یاره خو تا ته څه که په څټ کې ایښي ده او که په سر کې ایښي تا ته یې څه ها داسې کله وخت راغلی ده چې په غنم لو دې کړی وي جریبونه مثلا هغې کې بیا تا ته کم دغه درکړي لوګیري درکړي یا 8 منه یا 9 منه یا 15 منه درکړي کله جنجال دې راغلی شته ډېر لانجې هم راغلي دي چا خو وهل نه دي درکړي ولا پې هم ډبول هم خوړلي بې عزته شوي مې پې وهل هم دي اشار هم پې وهله ولا حول ولا راځه بس پرېږده
نه زه پرېږده زه خیر ده زه خیر انسان نه ده زه خیر دی مړه څوک سم ده ته پرېږده که نه مړه خو ته خو هېڅ به خبره باندې دی زه راځه چېرته لاړو مړه تا پکې کار نشته ته مونږ پرېږده چې مونږ مرکه سره وکړو هسې وخت بې ځایه دغه کوي مونږ مرکه دې خرابه کړه ټول وخت یې بې ځایه تېر کړه مونږ دم کار ته پرې نه ښودو ته خو دا دا چې غنملو کوي سخت کار دی او خوراک دې څنګه دی خوراک څنګه ښه خوراک کوي که نه انا کچالو مثلا بس خوراکونه پخواني خوراکونه اوس نشته ده چې کوچ به مثلا هره ورځ به یې غوښه خوري دا چې دی دې بدخرچي داسې کړې ښه تا ته یې څه مړه چې خدای د غویي خپې خوري اوس به زما غویي خپې چرګانو پښې چرګانو پښې چا خوړلي دي یاره دی اوس خوري څوک د وزې خپې خوري خبر یو پېره ناپامۍ کې خر راوړ کړی و دا ګېډۍ پې اوس ټولې یاره خو ته خو مړه هېڅ خبره باندې نه یې ته راځه دا ته وګوره ټول غنم چت شو دا به څنګه خطه وسلېږي دا بل خو دا سخت کار شو سخت کار شو که نه مړه ورځې که دا خو بس دغسې یو مزاحم را پیدا شي مرکه هم ګډه وډه شوه پوښتنې هم ګډې وډې شوې ها خدای دې خوشحال لره ژوند نه راځي څنګه راځي نه دی چې شپې راشي او رقم اتل کور کې وایي اتل یې کوي یاره خو نه دا د کور معلومات ته پکې څه وایې اوس ته پکې څه وایې تا ته د ده معلومات کېږي دا ولې خپل کار دی وکړه حوصله یې مه ختموه نوره پرېږده مازدیګر دی حوصله یې نوره مه ختموه ژوند نه راځي هو فضل د خدای ده دا بس مهمه خبره ده چې سړی نورم بدتر شي راځي بس خدای هر رقم حالات باید سړی الله نه راضي واوسي ښه کور دې ودان خوشحاله اوسي وروستۍ کې به درنه پیغام واورو څه پیغام لري هېوادوالو ته لږ دا کیمره دې طرف ته راتاو کړه پیغام یې دا چې پټي وکړي چې لو وکړو خلاص پټي وکړه اوس خو ریبل کېږي که نه دې نه وروسته بیا چې شپې وکړي بیا غنم کرل کېږي بیا وکړي دماغ زه خراب دی زه بېګا کوئی ګاپ نه راکې وتم واحد ما چیش کې اورتیا ته چې دا حوصله ختموي نو پرېږده ښه پیغام د ناورو مخکې دې طرف ته راتاو کړه پیغام دی ستا پیغام څه دی هېوادوالو ته ځینې خلک وایي چې تعلیم وکړي څه وکړي ګولۍ راوړو چې مې دې نه ختم تا ته پته شته چې دا معدې ختم دی ماشاءالله دا نه اوس هم تکړه دی ته ما سره لو کوې منډه وایې چې کوې پڼ وړې راځه پڼ وړو هو راځه راځه پڼ را سره وړې راځه ډېر بېکاره سره وختې پڼ وتړوې بس ته به سره یې میګر زیب کاري او ته څنګه یې ایښودېرې مرخه ځه ښه اوس لیډو ځان نه جوړ کړه منډه راوړې بس ورځې که که نه دغسې بس بعضې خلک پیدا شي هغه زموږ مرکه هم ګډه وډه کړي ښه وروستی پیغام د ناورو پیغام دې څه دی هېوادوالو ته والله هېوادوالو ته هم دغه پیغام ده وروره چې دغه سخت کسب ده او بس کوو لو ده نو ته څه کوې خو ته پرېږده چې کوې په دې باندې دا ته نیوه شي دا لور اوس ګونګېره شو ده که دا لور والله که ته هم نیسې که ته نیوه شي خو وخت له ته دا لور هر چاته شته هم نه زه ښه مننه خدای دې خوښ لره خوشحاله اوسې وروره پرېږده که نه اوس خو نور دغه خبره پوښتنې هم د مونږ سره ختمې شوې او خپرونه هم نوره پای ته رسوو ځکه چې تاسې دغه شروع کړی دی شومړو مچ دې ځانه جوړ کړی دی ښه مننه زراب خانه کور دې ودان دا چې وخت مې ډېر ونیولو لو کوي او چا خبره اوس به د ډېر زیارې بلې وې دا چې مزاحمت ته ډېر وکړې دا نو څه ووایم والله بس څه به کوې نو دا داسې ښه شته که نه ښه دا سطرې راخلي بس به ما ته وایي چې دا نور هم خرابوي ته وړی شي خو ته وړی شي که زه وړی نه شم خو ته ویسه ښه دومره دروند دی دغه دونه کې کوده دی ده تا چې پڼ ویسې ته چې پڼ وړي دا ژاړي ته چې دا درې څلور ژبه ته پڼ ویسې ته به څه کوې تا لیدلی چې ده ژړلي زه چې کله پخوا ځوان وم داسې پڼډونه ما وړل که نه اوس
دا پخوا ځوان و د ملخۍ ځواني وه بالکل ځوان نه دی خدمت تکړه دی وس خدا شي دا فنډا کوم ځای ته وسم خدا شي کوم ولا تکړه زه زور ها دا چې مزاحمت ته ډیر وکړه دا په ستري باندې ورکیږي دا صحیح ده راشه ازا زراب خان وخت مې ډیر ونیول کور دی ودان دا چې دا مزاحمت کوونکې زمونږ عملګری دی او هیله دا چې خپه شوی نه اوسې دا سراج الدین پژواک نومیږي ستا وسیلې ته زمونږ سلام ډیره غټه وسیله دی وکړه دا چې مازیګر دی سړی وسیله ختمه وي ځکه ټوله ورځ کار وکړي او مازیګر کې داسې یو څوک پیدا شي چې هغه ته مزاحمت کوي نو بیا هم تا ډیره غټه خدا سره وسی وګوره څه کوم ډیر خوله ها خپه شوی نه اوسې دا ریکارډ د خپور کو څه مسله خو نشته ان شاء الله هیڅ مسله نشته خپورې کوي بس د الله ته 10 روپۍ ته موږ سره الله وکړه چې پته دې بیا ولګېږي 10 روپۍ دته ورکړه تاسو موږ ته پیسې راوړئ نه خپنه شي لاس راکنه ورګه ټک مننه لوی سړی شي لوی خیر شي خیر وسی کور دی ودا مننه دا ویډیو نشي کنه بس وته می وای وته می وی چلو کوي ګوتی بپری کې کنا چلو کوي ګوتی بپری کې کنا پلار ته دی وایا چلو ګری واچوینا راواډ واچړی راوړی می ګلنا هاي دا ټپرانه نور یاد وته یارا بساسه لو دې د غنمو یارا بس زه محمد ورور ما ته سره زل شو سیدا چې ته به تکړه یو که زه به تکړه یم خو ته به یاره ډېر تکړه واوسې ها ته ورېږه نو چې وسته شروع وکړم یاره رانه لاړې لاړو رانه هاي لاړو لاړو را ولا چې منډه ورپسې وهمه هاي زه خو دې ستړی کړم یاره بس مننه چې دهقان سړی و زموږ ونې خلک لو چېته کولی شي ماشاءالله ته وګوره سمه پره دی پکې ویسه ها ستړي شو تا خو یاره سم لو وکړې قدرمن درنوونکو په دې هیله چې د نن ورځې دا خپرونه او د شوخۍ ډک پرنګ ستاسو د خوښې وړ ګرځېدلی اوسېږي صمیم صاحب ته نه هم مننه چې وړاندوی دې وکړه مننه تا نه چې مال دې منډې راکړې او چې تا ته منډې درکړې لیدونکو خپرونه وکتله پورې ودان خوشحاله اوسې خپرونه پای ته رسو کیمرې برخه کې الحمدلله هم ملته کوله سراج الدین پژواک مشفق الله صمیم چې بیا ستاسو په چوپړ کې حاضر یو خیر چې خو د الله په امان خو